اللہ راضی کا دا سبا سپتن لگی من اللہ راضی کا دا سبا سپتن لگی طول خلق راول دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ستت لعنتهم دا حدیث منگا اکثر ذکر کرے شپق قسم خلق دی شپق قسم سے پہ لعنت ویما لعنهم اللہ اللہ پہ لعنت کرے وکل نبی مجاب اور ہر یو نبی دعا قبل دلیشی مانے واضح صرف لعنت نرے گورے دا لعنت اللہ قبول کرے دے چی دا نبی لعنت تے پدی خلقو اللہ قبول کرے ورہ دا خیری یو پائے کہ الزائد فی کتاب اللہ آکست شد اللہ پا کتاب کی زیادت کئی تحریف کئی اللہ پا کتاب کی والمکذب بقدر اللہ بلا آکست اللہ تقدیر داغی تکذیب کئی دریم والمتسلط بالجبروت آکست پا زور بانی حکومت اخلی دا توری پا زور بانی حکومت اخلی والمتسلط بالجبروت پا زور بانی حکومت اخستون کے لیعز بذالک من اضل اللہ دیر پارچ عزت پر کی آگا چاہتا چا اللہ ذلیل کڑی ویذل من اعز اللہ آگا کسان چا اللہ والا عزت ور کڑی دی ذلیل کئی نیکان خلق ذلیل کئی او بدان خلق ایل عزت ور کئی دقشان حاکم حکمران پدد اللہ لعنت دے او بل والمستحل لحرم اللہ او بل اغا کسجد اللہ دا عزتنو حتق کئی دے دان اللہ محارم حتق دے کئی دے بالکل بے لگام دے ہر ٹیم کی کم شہید چا اللہ حرام کری پاگی بارے بے باقا ورزی اس خیال نساتی چی زما یو ذات شترے زما یو رب شترے چا غزمانہ کرے اس خیال نساتی والمستحل لحرم اللہ دلہ دا عزتنو دلہ دا حارم دا غیب عزتی کئی والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ او بلا کس چی زما دا اہل بیتو دا غیب عزتی کئی زما دا اہل بیتو چی کم خلق بے حرمتی بے عزتی کئی دا لعنت تے والتارک لسنتی شپگم والتارک لسنتی کم کس چی زما سنت پریدی زما طریقہ پریدی زما عمل چی کم دے اغا پریدی او دے کی سب باق دے نساتی دا شپق قسم خلق دے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما زب دے بار لعنت تے وہ اللہ پہ لعنت ویلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیر دغور حدیث دے ٹول ملگری دی زان سر نوٹ کی یاد تم دے تاست مخ کی خوبیم وار وار ٹیم کی محاسبہ چی کرد اخپل زان کوئی دا حدیث تک زان ترا مخیطہ کوئی منگا لگیاو جماعت تم رازو دلتا دمس مسجد تم رازو تلاوتنم کو درسم کو ذکر اسکارم کو لیکن داغی سر سرا بے انتہا کو دا حرمات داللہ محارم داغی حد تک داغی بیزتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امام ابن ماجہ حدیث تقل کر دے بے اسناد صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَأَعْلَمَنَّ اقواما من امتی یأتون یوم القیامت خام خاص پیجنم سخلق زماد امتنا چی پورز قیامت براشی بحسنات امثال جبال اتحاما چیر اتحاما دا غرون پشاد دا غوٹ غوٹی نیکی ور سرائی سپین سپین نیکی ور سرائی دا اتحاما غرون دا پارب کی دی ابها طرف تڑیر غوٹ دنگ دنگ غرون دی دقون غوٹ غوٹ دنگ دنگ غرون داغی پشانت نیکی بر دا سراور سرائی دیری بولاڑی دار پلانی نیکی دی دار پلانی نیکی دی بولاڑی بالتا دے بم خوشانی چی آجی اسو پیدمات ملاوی گی فیجعلها اللہ عز وجل حباء منثورا اللہ رب العالمین بتی دوڑا جوڑ کی سبوال وزی دا دے نیکو با اس حیثیت نہیں دا باز ذرے ذرے صفر درجہ تبرا ورزی گی دیکھو بڑے خوشحالے ہوتا فیجعلها اللہ حباء منثورا اللہ بتی دوڑا جوڑ کی چوابل وزی صحابہ کرام دیر غمزدہ خلقو صوبان رضی اللہ عنہ فرمائل یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا یا رسول اللہ منتر خلق صفت بیان کا منتر خلق واضح کا اللہ نکون منهم یا رسول اللہ چلت بدا خلق کی منگ داخل دش دنی خلق لگ حقیقت منت بیان کا دا کم خلق دے واوری زمارون لگا پغور سر واوری دزر پغو گنو باید خبر ازان سر واوری نوٹ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم خبردار داستا سرون مسلمانان دی ومن جلدتکم ستاسو دا پوستکی ندی ستاسو سر اینم شریک تا اسلامی خوتم دا سر دے کریم گو خلق دے لا الہ الا اللہ ویلی دا یا خودون من اللیل
کما تاخذون د شپې به تهجد هم کوي لکه څنګه چې تاسو تهجد کوئ. دا خدا خلق مبارک دا حکم دی چې کم د شپې تهجد کوي ولاړ دي بیا انجام دا دی کم سړی چې تهجد هم نه کوي صرف فرایض ادا کوي دغه به څه انجامي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یاخذون من اللیل کما تاخذون د شپې به عبادت کوي لکه څنګه چې تاسو د شپې عبادت کوئ. ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لیکن دا خلکو چې کله بلک ځان له شول د خلکو نه چا به نه لیدل سیټ ته به شو او د الله محارم کوم شیونه چې الله به حرام کړي د هغې ارتکاب به کوو د هغې ارتکاب به کوو. څومره نوجوانان دي څومره دینداره خلک ځان ته وایي ظاهره کې چې وګورئ د هغې شکل او صورت ډېر ښایسته معلومیږي ډېر مزهدار معلومیږي. ظاهره کې د هغه ذکر اذکار تلاوتونه روجې وغیره دا ډېر مزهدار خلکو ته به زر ښکاره کېږي. په ظاهره کې به سړی ډېر جاړي خلکو ته مجلس کې به جاړي ډېر زیات لیکن کله چې شپه شي یا کله ورځ یو ځان له په کور کې په کمره کې ناستي نو بیا کوم قسم کارونه دی نه کوي په خپل موبایل باندې کوم قسم کارونه نه کوي دی په خپل لیپټاپ باندې دی په دې موبایل باندې کوم قسم ګندګي ګوري. یوټیوب چې کله دی کولاو کی یا فیسبوک دی کولاو کی یو ویډیو مخې ته راځي ګندا هغه ګوري لږ صبر وکړه بلم بیا ګورم بیا پکې بلم وګوري ورنه وځي په شان صدقه ورنه وځي پکې مسلسل لا ویډیوګانې دی ګوري یو ورځ نه بله ورځ نه مسلسل دی ګوري دی خود ځان ناسته که چېرته مشر راشي پلار راشي مور راشي بل څوک راشي سره یې بند کي ځکه د هغې بندول ډېر آسان دي بندول څه مشکل نه دي زر بندېږي د ګنده فلمونه بربند فلمونه ګوري زر هغه بند کي بیا اودس وکړي جومات ته م راشي هلته درس ته م بیا کښېني دم هغه خلک دی او بیا چې کله په دې فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې ګنده فلم وګوري یوازې په هغې اکتفا هم نه کوي واټساپ باندې په مسنجر باندې په نورو اشیاو باندې د چیټینګ کم چې کوي د پردو زنانو سره د پردو جینکو تورسرو سره د چیټینګ کم کوي ډېر ګنده چیټینګ کوي هلته ګنده بیهوده نازیبه الفاظ هم استعمالوي هلته او بیا راوځي هلته په مانځه کې په سب کې ودرېږي دا که خلک دی انتهکو بمحارم الله. لږ یوټیوب کولاوی لږ فکر وکړه ځان سره فیسبوک کې ویډیو ګورې لږ ځان سره فکر وکړه د کوم قسم ویډیو ده ستا په خوا کې خو تیار څوکیدار ناست دی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ته خو که د خولې نه یوه خبره راوباسي هغه هم دله لیکي لا لیدل څه کې لیکي دله خبره هم دله لیکي هلته دا وایي سند کوي ګوره سلیمان التیمی رحمه الله هغه فرمایي ان الرجل لیصیب الذنب فی السحر فیصبح علیه مذلته. کله به یو سړی د پېشمني په ټیم کې به ګناه وکړي ډېر ټیم به تېر شوی نه وي د پېشمني په ټیم کې به ګناه وکړي او چې کله دی سبا کې د ګناه ذلت پر د پرې مخ باندې ښکاره کېږي د ګناه ذلت. زه ولې نه پېژنم زه ځکه نه پېژنم زه په خپله ګناهګار یم بل ګناهګار دی بل ګناهګار نو د بل سړي ذلت په څه وپېژني د بل سړي ذلت دې وجې امام احمد فرمایلي وو د ګناهونو یو بوی دی خو څوک یې نه محسوسوي وي اکثر خلک یې نشي محسوسولی بعضې خلک یې محسوسوي سار لبر د پرې مخ باندې ذلت معلومیږي. ذنون مصري به م ویل ذنون المصري رحمه الله هغه فرمایل وی من خان الله فی ستری فی حق ستره او داسې الفاظ راغلي من خان الله فی ستر او من خان الله فی السر هتک الله سره فی العلانیه. من خان الله فی السر چا چې د الله څخه خیانت کوو په پټه باندې مخکې ما حدیث تاسو ته ویې کړه چې د شپې لګیا سړی فلمونه ګوري نور محارم پټه ګناهونه کوي. من خان الله فی السر پټه باندې چا د الله څخه خیانت کوو هتک الله ستره فی العلانیه الله به د پردې ماتې کړي په یخه باندې ښکاره به د هغه بېعزتي وکړي. څوک چې د الله محارم په پټه باندې ماتوي الله به دې ښکاره خلکو ته بېعزته کړي
نعوذ بالله تعالی من ذلک. الله دې په موږ باندې خپل پردې راوړي. الله رب العالمین دې زمونږ نه داسې کار نه اخلي چې په هغې باندې زمونږ بې عزتي په ښکار باندې وکړلی شي او په آخرت کې موکلی شي. الله دې موږ په دنیا کې هم نه شرموي، الله دې موږ په آخرت کې هم نه شرموي. الله دې زمونږ نه راضي شي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.